اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. سلمانا نورون والله تعالى دي مغتاوسن رازيسي دا إن الذين يرمون المحصنات تاست معلومه عائشة صديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي باندې تهمت لګولې منافقانو او دي منافقانو توبه الله قبول نه کړل. دغه آیتونه د دې متعلق نازل دي چې چا تهمت لګولې الله توبه نه قبول کړي، لکه عبد الله بن ابي بن سلول رئیس دي منافقونو. الله و ان الذين يرمون المحصنات هغه کسان چې ولي په تهمت سره پاک دمنې بیبي الغافلات چې هغه بالکل غافل دي د زنانه دی وجنا چې مؤمنات دي مؤمن خزي دي زکه چې زنانه زکه مؤمن خزي غافلې چې زنا عادت دي کافرانو ده دي مؤمنانو خزو نه ده. نو الله و ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا لعنت کړل شوی دي په دنیا کې په حدود سره او پرد شهادت سره. کوم سړی چې تهمت په یو پاک دمنې بیبي باندې ولګي او گواهان را نه وستل نو دا سړی ته حد ورکول کیږي اتیا دوري او شهادت به هم نه قبليږي تر قیامت پورې. نو لعنوا فی الدنیا ملعون کړل شوی دی په دنیا کې والآخرة او دا لعنت کړل شوی دی په آخرت کې هم. توبه الله نه قبلي او الله با جزاء په ور باندې ورکي. دا د هغو خلکو چې په تهمت پاتې وي او توبه الله نه قبول کړي نو الله دغه سی وزر او عذاب او خودلو. ان الذين فتاكي سراغ کسان يرمون المحصنات اگر کدلته مورد خاص ته حکم عام ده کنن سبا دور کې یو پاک دمن بیبي ته یو زنانه ته یا یو پاک دمن سړی ته یو نیک محصل عالم استاد دغه ته څوک نسبت زناو کې تهمت ور باندې ولګي اغم د قصزاده خاص مورد خاص ته حکم د قران پاک عام وي. هغه کسان چې پاک دمن سړی او پاک دمن خزي چې غافل وي د زنان او د تهمتونو او د عیبونو او مؤمن هم وي لعنوا فی الدنيا والآخرة دا لعنت کړل شوی دي هم په دنیا کې هم په آخرت کې. ولهم عذاب عظیم دوی لپاره به عذاب سخت عذاب وي او ولهم عذاب عظیم دوی لپاره به عذاب ډیر لوی وي. دا خو مخکې وضاحت کړی چې مؤمنه به وي محسنه به وي او که مؤمنه کافره نه ده هغه باندې چا تهمت زنا ولګو هغه باندې حدود نه نافذ کېږي. مخکې تېره شوې ده. یوم تشهد علیهم السنتهم دلته الله تعالی یو آیات راوړ دغه سره مناسبت دا ده یو سړی چې په چا باندې تهمت زنا ولګي وروسته چې حد ورته متوجه شي نو قاضي چې نه پوښتنه کوي عادتا انکار کوي. انکار کوي چې ما دا تهمت نه ده لګولې ما په خبرو ان شاء الله پوهیږي. دغه سي چې لکه دنیا کې یو سړی چې کله قاضي ته نه محکمه کې پوښتنه کوي چې پلانې زنانه یا پلانې سړی باندې د تهمت زنا لګولې نو دا انکار کوي چې ما نه ده لګولې. د قیامت په ورځ هم دغه انکار کوي. دنیا کې خو به محکمه ثابته کو گواهان د آخرت محکمې به څنګه چل کیږي نو هغه الله تعالی او د آخرت محکمه ذکر کوي. کدا سړی یا هر مجرم راسي د قیامت په ورځ باندې او الله ورته ک مسلمان وي ورته چې پلان دا اوس حدیث مشروع ک تا پلانې ګناه کړې پلانې ګناه دې کړې دا پلانې ګناه دې کړې الله به دې وړو ګناهونو ټول پوښتنه کوي. نو که مسلمان وي نو دا به دې ورته بالکل یا الله پلانې ګناه مې کړې و پلانې مې کړې و پلانې مې کړې. کله چې اعتراف خپل ګناه وکړي نو الله به دې ورته وایي وی ګوره دنیا کې مې پرده در باندې اچولې وه تا اعتراف په آخرت کې وکړه اوس هم پرده ده زه دا ټول ګناهونه دې ما پټ کړل او ته له دې ګناه نه بري الله تبارک وتعالی به جنت ته داخل. خو که یو منافق یو کافر راسي او دا ګناهونه کړي
لکه همدلته یو ګناه د ذنب دا منافق وایي چې الله ورته وایي چې فلانی ګناه دې کړې، فلانی تهمت تا لګولی ده، فلانی زنا او فلانی کار دې کړی ده، دی به ورته وایي چې نه یا الله ما یو ګناه هم نه ده کړی، انکار به وکړي. الله تبارک وتعالی به چې کتاب راوړي، په کتاب کې به ټول ګناهونه لیکل سوي. الله به ورته خو دلته خطاب سي لیکل سوي دي چې فلانی په فلانی وخت کې دا ګناه کړی ده، وی الله دا ټول فرشتو ما پسې دروغ لیکلي. فرشتي به راولي، الله به ترې پوښتنه وکړي چې دا سړی داسې وایي چې په ما باندې ټول دروغ ویلي دي او دروغ یې راپسې لیکلي دي، ما یوه ګناه هم نه ده کړې. زما مسله خو واضح کړی شو، دا مسله به شروع وي. فرشتي به ورته وایي چې ته په فلاني وخت کې په فلاني کمره کې په فلاني ځمکه باندې ولې تا دا ګناه نه کوله، په فلاني ورځ باندې ګواهي به دا فرشتي ور باندې وکړي چې فلاني وخت کې فلاني زمانه کې په فلاني حالاتو کې تا دغه ګار او دا ګناه کړې ده. دوی به انکار وکړي. الله تبارک وتعالی به په خولو باندې مهر ولګي. اليوم نختم على افواههم، دی خدای محکمه ده کنه. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. مهر به په خوله لا ولګي، خوله به بند شي، لاسونه به گواهی کوي، پښې به گواهی کوي، بدن اعضاء ټول به گواهی کوي چې یا الله دغه سړی په فلاني وخت کې په فلاني مقام کې په موږ باندې ګناهونه کړی دي، خپل به د اعضاء ګناهونه ورته وایي. دی به د خپلو اعضاء او اندامونو ته مخاطبه کوي چې زه خو چې څومره محاجات الله سره کوم، تاسو د نجات په خاطر کوم، تاسو ولې په ما ګواهي وکړله. د اعضاء ته به وایي، هغه به وایي انطقنا الله انطق كل شيء. مونږ اختیار نه وتیو، الله په خبرو راوستلو. مونږ چې خبرې کوو که نه، نو حدیث کې راځي چې اول د انسان په خلاف باندې ګواهي کوي دوه روایت راغلي. ورون مونږ ورته وایي، پتون ورته وایي، ورون ورته وایي، ورون به یې ګواهي کوي ورباندې. لاسونه به ورباندې ګواهي کوي. دا ځمکه څه ده؟ دا د انسان عادیه ده. ام الانسان ورته ویل کېږي، دا به ګواهي در باندې کوي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها ولي بان ربك اوحى لها بان ربك امر لها. الله ورته امر کړی چې دا خبرې کوه چې چا اتا په سر باندې چا ګناه کړی ده، بس دا خبر ټولې به ذکر کړه. دا خبر اوس کې یوم په دغه ورځ باندې تشهد علیهم، گواهی به کوي په دغه مجرمانو باندې، په دې کافرانو باندې چې کوم خلک مسلمانانو ښځو او سړیو ته نسبت زنا کوي. السنتهم زبې د دوی، و ایدیهم لاسونه د دوی، و ارجلهم پښې د دوی، بما کانوا یعملون. مسله باندې تاسو واضح شولې. سورة یاسین کې د دې آیات سره لږ مخالفت راځي. هلته داسې وایي اليوم نختم على افواههم، موږ به په خولو باندې ګواهي او مهر ولګو، خولې به بندې شي. وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم، پښې لاسونه. دلته الله وایي یوم تشهد علیهم السنتهم، ژبې به یې ګواهي کوي. بالکل اسانه تطبیق د دې دواړو منځ کې. خوله باندې د مهر لګېدلی، ژبه د ګواه وي. هغه څنګه خپل اختیار کې نه یې ژبه شته. دا هغه چې خدای پاک وایي اليوم نختم على افواههم، موږ به د دوی په خولو باندې مهر ولګو. دا معنی چې خوله به د ده وي، اختیار به د ده نه وي. نو چې اختیار د ده نه وي، تکلم او ګواهي خو بیا ژبه کوی شي که نه. یا راځئ داسې وکړئ، تطبیق یې داسې کوو. په اول حالت کې بالکل خوله او ژبه هېڅ هم نشي کولی چې اول الله مهر ولګوي. خوله به هم بنده وي او ژبه به هم بنده شي. وروسته چې کله دا اندامونه ټول ګواهي د ده په خلاف وکړي، ژبه به هم اقرار وکړي چې او په ما هم داسې خبرې کړي دي. نو چې هلته قرآن وایي اليوم نختم على افواههم، موږ مهر په خولې لګو، ابتدایي حالات کوي. او یوم تشهد علیهم السنتهم، ژبې دا انتهایي حالات کوي. په انتها د حالاتو کې به ژبې بیا ګواهي وکړي. ان شاء الله تطبیق د قرآن پاک هېڅ مشکل نشته. یوم تشهد علیهم السنتهم، ګواهي به وکړي په دوی باندې ژبې د دوی، و ایدیهم لاسونه د دوی، و ارجلهم بما كانوا يعملون، چې کوم عملونه دنیا کې کړي دي. بس نتیجه گواهان مقدمه سر ته ورسېده. الله وایي یومئذ، په دغه ورځ باندې یوفیهم الله، پوره به ورکړي دوی لره دینهم، جزا د دوی، الحق، داسې جزا چې هغه جزا حق ده. بس بیا فیصله پرې ولیکي الله تبارک وتعالی.
جهنم ته نقل کی ښا دا د الله فیصله وا ورسته دي گواهانو نه ښا یومئذ په دغه ورځ باندې یوفیهم الله پورا ور کی دوی لره الله دینهم جزاء دي الحق څنګه جزاء حق ده ويعلمون ان الله هو الحق المبين او دا کافران د دنیا خلق په دې پویږي چې الله چې ده هو الحق اغه عادل ده مبین ده ظاهر کون کې دي ټول ګناهونه ده مبین ظاهر عدله انصاف د رب العالمین بالکل ظاهر ده ښا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثان دریو طریقو سره دغه کلمات لګیږي زی په یو طریقه سره لګوم ان شاء الله واوري د کافرانو منافقانو تعالی وایي چې تاسو په دې پاک دمنه خزه باندې ولې تهمت زنا ولګو ځکه ما د لکه پښتو کې سره اعلان تباہ برباد کړل سړی ته خبري او تهمت لګوي ګوره د حدیث مبارکه د رسول الله ده چې الله تبارک وتعالى رسول الله وایي چې زه خپل کوم خزه نکاح کوم یا بل تور کوم هغه خزه به جنتی وي ښا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ده چې زه خپل نکاح کوم یا قبل بل چاته په نکاح ورکوم هغه خزه به جنتی وي اوس راسه تاسو په دې پاک دمنه بیبي باندې چې عائشه ده د حضرت ابوبکر صدیق لور ده او د سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیبي ده تاسو ته پته نشته ده چې ناکاره خزي د ناکارو سړوي دي پښتو سره او بهترین خزي چې ودونه کوي بهتري خلکو سره کوي دومره خو وګوره چې دای چا بیبي ده نو د یو پیغمبر بیبي یا د یو سړی لور هغه بیا د کار کوي نو تاسو کوم ځای نه ګوري او تهمت لګوي د قران پاک مقصد دغه ده چې سړی خو ځای ته ګوري کنه او تاسو ولې په دې یو پاک دمنه بیبي باندې د تهمت زنا ولګو نو الله وایي الخبيثات هغه خزي چې خبيث دي للخبيثين هغه مستحق دي هغه خلقو دي لپاره چې هغه سړی خبيث وي يعني الخبيثات ناکار خزي مستحق دي للخبيثين من الرجال مستحقين دي هغه ناکار خلقو دي لپاره والخبيثون ناکار خلق مستحقين دي للخبيثات ناکار خزو دي لپاره والطيبات پاک دمن بی بیانه دا مستحقین دي مستحق دي للطيبين پاک دمن خلق دي پاره والطيبون پاک دمن خلق مستحق دي للطيبات پاک دمن بی بیانو دي پاره او تاسو خپل وګورئ چې دا زنانه څوک ده او د چا بیبي ده رسول الله نه په دنیا کې پاک دمن سړی شته نو بیبي به خامخا پاک دمن وي ښا نو علاوه اولئک دغه طیب او طیبون یعنی دا پاکی بیبیانی او پاکی سړی مبرؤون دا پاک کړل شوی دي بیزار کړل شوی دي مما یقولون دغه خبرونه دغه تهمتونه چې وای خبيث سړی او خبيثات کزي وای ښا هغه مبرأ دي او ګوري لهم مغفرة دغه طیب او طیبات پاک دمنو خلقو دي پاره لکه عائشه پاک دمنه بیبي ده مغفرت ته په دنیا کې ورزق کریم او خیسته رزق حسن د په جنت کې دا یو څومره بشارت الله ورکړه حضرت عائشہ ته لهم مغفرة ورزق کریم ور الله ورته اعلان وکړه چې دا د مغفرت مسوي د جنتی خزم ده خو رزق کریم رزق حسن هغه جنت کې ده نو الله به جنتی کې هم ده پته په وکړه الله تبارک وتعالى الخبيثات کلمات خبيثه دي مستحق دي لکه تهمت دا کلمات خبيثه دي کنزل زم للخبيثين خبيث سړی ته پکار د وسی والخبيثون خلق دا مستحق دي للخبيثات کلمات خبيثه دي پر بل ترجمه کوي والطيبات پاکیزه کلمات لکه د مدح د ثنا کلمات للطيبين دا د پاک دمنو سړی دي پر دي تاسو په دې دي باندې چې تاسو نسبت تهمت زنا کوي عائشه ته ولې ثنا او صفت نه ذکر کوي دا پاکیزه کزه ده والطيبون پاکیزه خلق مستحق دي للطيبات پاکیزه کلمات دي پاره چې ثنا او صفت او مدح ده اولئک دا طيب او طيبات مبرؤون دا پاکړل شوی دي مما یقولون لهم دوی دي پاره مغفرة فی الدنيا ورزق کریم رزق حسن وي په آخرت ګوره د عائشه چند خصوصیات دي چې الله نور بیبیانو ته نه دي ورکړي یو پکې دا ده چې خدای پاک د دې په لسو آیتونو باندې براءت نازل کړي تر اوسه پورې چې خدای دنیا آباد کړي دغه ست تزکیه الله دې چا دې پاره نه کړي لکه دې موږ مور دې پاره چې کړي ښا عائشه د مسلمانانو مور ده
یو انصاري ښځه ورته راغله، ورته ویل یا امه ای مورې، وایي کینه زه د سړیو مور یم د ښځو موره نه یم. نه دا د موږ تاسو د سړیو مور ده. نو یو خو دا ده چې موږ تاسو مور ته لهم مغفرة ورزق کریم الله ویلی دي. یا لکه دومره زجر تاسو ټول قرآن مطالعه کې هېڅ چېرته هم نه ده راغلی لکه د عایشې متعلق چې الله تبارک وتعالی مونږ منافقانو ته چې تاسو ولې داسې کړي دي او دا پاک دمنه بیبي متهم کړې ده. عایشه وایي چې یو خو دغه خصوصیت الله ماته راکړی، دویمه دا خصوصیت رسول الله حضرت عایشې ته الله ورکړی و چې په آخر د عمر کې د رسول الله مبارک لاړې او د عایشې لاړې د رسول الله مبارک خولې کې وي چې رسول الله وفات شو. داسې پروت و عبدالرحمن ابن ابي بکر راننوت مسواک یې په خوله کې و، سترګې ورپسې واړولې. رسول الله ته عایشه وایي غواړي؟ ورته ویلې هو. په خوله کې ورته پوس کړه، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. دریم د رسول الله روح مبارک چې قبض شوی ده د ده ورانه باندې د په سینه سره نږدې روح قبض شوی ده، د په غېږه کې پروت و، د عایشې صدیقې په غېږه کې رسول الله چې روح قبض شوی ده. درې څلورم د عایشې په کوټه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شوی ده. پنځم رسول الله لا واده کړی نه وه، جبرائیل په یو ورېښمینو کوټه کې تصویر ورته راوړی و، وی یا رسول الله یو د بیبیانو به د دغه ښځم ګرځي. تصویر یې په ورېښمینه ټوټه کې تاو کړی و، حضرت رسول الله ته خدای دا به ستا د بیبیانو نه ګرځي. او غیر شادو شده زنانه عمده ده رسول الله نورې کونډې کړي دي. یو دغه زنانه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغله زنانه حضرت عایشه کړې ده او ښه علم هم الله تبارک وتعالی ورکړی ده. رسول الله وایي ما ته په یوه بستره کې چې زه دې سره وم په بستره کې ما ته جبرائیل نه راته، دې بستره کې ما ته جبرائیل هم راته وحی به یې راوړله. نو دا ډېره قدرمنه بیبي ده. نو زموږ عقیده دا ده چې حضرت عایشه دا د تهمت نه بری ده. کوم خلق چې اوس هم عایشې ته نسبت تهمت زنا کوي دا د قرآن پاک په آیتونو باندې کافر ده، ځکه الله یې تزکیه کړې ده او دا کافر ده چې عایشې ته نسبت تهمت زنا وایي. یا ایها الذین آمنوا، کله کله سړی دا د قرآن پاک لهجې ته حیران سي. اوس الله تعالی ډېر ښه احکام ذکر کوي او دا احکام ولې ذکر کوي؟ مخکې ګوره په عایشې باندې تهمت ولګېده، اوس الله تبارک وتعالی هغه احکام ذکر کوي چې کوم نه تهمت پیدا کېږي. وی دا به نه کوو. زما په لهجه خو ټول پوهېږي په کورونو کې چې تهمت د کوم شي نه پیدا کېږي الله وایي هغه به نه کوو. یو دا ده یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان حاملانو، لا تدخلوا بیوتا، تاسو به کورونو ته نه داخلېږئ غیر بیوتکم، غیر د خپلو کورونو نه، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها، تر دې پورې چې تاسو حتی تستأنسوا چې تاسو الفت پیدا کړئ یعنی اجازت واخلي، وتسلموا علی اهلها او سلام واچي په اهل دي کورونو باندې. ذالکم خیر لکم، دا سلام او اجازت اخیستل دا بهتر دي د تاسو نه، بهتر دي تاسو دپاره د دخول نه بغتتن چې یو دم ور داخل سي. لعلکم تذکرون، شاید چې تاسو نصیحت واخلي. موږ تاسو ترجمه د اصلاح دپاره شروع کړې ده. دلته خدای ته تاسو ګورئ، الله اوس وایي ګوره دا تهمت چې لګېږي ډېر اسباب دي، خو یو اسباب دا ده چې په پردیو کورونو باندې بغیر د اجازت طوافونه کوي نو تهمت در باندې لګېږي. نو الله ویلي چې پردیو کورو ته تاسو داخلېږئ، تاسو به هم بغیر د اجازت او د سلام نه داخلېږئ. دا د قرآن قانون شو. د تهمت دپاره یو دفاع سوله. سړی چې د کور نه راوځي که نه هغه ته رسول الله ویلي دي چې تاسو د تهمت نه خالي کېږئ که نه، کور والا ته وایي. نو موږ ته رسول الله دا ویلي چې میلمه رسول الله حدیث ته مبارک چې کور سره له میلمه سره وځئ که نه، چې کور کې میلمه سره تاسو د دروازې پورې وځئ. وجه دا ده که ګاونډیان د تا دا میلمه وګوري او یوازې وځي نو تهمت در باندې لګي چې دا سړی خو لکه څوک پرې خبر نه دي کور ته دغسې راغلی. ښه چې ته کوره پورې دروازې پورې وځې نو ګاونډیان به دې وګوري چې دا خو سړی په اجازت باندې ده، د اقاربو نه ده، دوست نه ده. دا څومره یو عجیب احکام رسول الله ذکر کړي دي مونږ ته. که دغسې خبره وسي چېرته تهمت راځي چې میلمه سره تر دروازې متکبرین خلک دروازې نه وځي، یا چې دا په دا ګډ وډو کې اخته وي هغه دروازې پورې نه ځي. حالانکې د میلمه حق دغه ده چې دروازې پورې به ځي چې ټول ګاونډیان ته وګوري
چې دا ستا په اجازت داخل شوی ده او چې داخليږي نو هغه قرآن ویلي یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا کورو ته نه داخليږي غیر بیوتکم خیر د خپل کورونو دا ځکه لږ پاتې کېدل غواړم دلته مراد دی بیت نه چې کور ده او یا کوټه ده دا کوټه ملکی نه ده مراد که یو سړی دی نه مراد دا موږ ته چې الله ویلي چې تاسو د خپلو کورونو ته داخلېږئ پردیو کورونو ته مه داخلېږئ کوم کور کې چې مسلمان اوسېږي فور ته عام دی نه که په اجاره اوسېږي که په عاریت اوسېږي چا ته سوال ورکړی ده یا په اجاره لکه په کرایه نیولی ده دا خپل مالک د کور هم نشي داخلېدی دې کور ته چې څوک پکې وي تاسو زما په خبره پوه شئ دا دلته چې قرآن د بیت ټکی استعمال کړی دی تاسو خپل کورونو ته مه داخلېږئ چې څوک په کور کې اوسېږي که نه کور د ما دا ته ورکې اوسېږي زه ستا کور ته بغیر د اجازت نه نسم داخلېدلی اگر که مملوک کور د ما ده په عاریت مې تا ته درکړی زه کور ته بغیر د اجازت نه نسم داخلېدلی ولې که بغیر د اجازت نه ته داخل کړی شي تهمت راځي که نه راځي بغیر د اجازت نه حرام کار ده تصرف په ملک الغیر بغیر اذن غیر حرام ولې بغیر د اجازت نه د مسلمان عزت ته ورداخلېږي واورئ تاسو به داسې وایئ چې ګوره دا مې ویل چې کوم کور کې څوک اوسېږي خپل مالک د کور نشي داخلېدلی بغیر د اجازت نه په خور مور باندې د اجازت کې خبره بیا وروسته درته کوم چې اجازت به څنګه اخلو خور مور کور کې اوسېږي اجازت واخلو که نه او چې کور کې دې فقط ښځه اوسېږي مور دې اوسېږي خور دې اوسېږي بیا به م اجازت اخلي دا خبره چې رسول الله وکړه صحابي ورته راغی رسول الله ته څه وایي ویا رسول الله زه خو عادي سره په کور کې یم زه څنګه اجازت په مور واخلم ورته وایي چې که ته مور سره وي بیا به م اجازت اخلي ورته وایي یا رسول الله زه خادم یم د مور رسول الله ته ورته وایي وایي ته دا خوښه ګڼې چې مور بربنډه وګورې وایي نه وایي بیا بغیر د اجازته مه داخلېږه نو موږ تاسو ته وویلی شو موږ دا خوښه ګڼو چې خپله کور والا دې وي په کور کې بربنډه وګورو خپله کور والا بغیر د اجازت بغیر د په کور والا هم داخل نشي بغیر د اجازت نه نو په مور باندې بغیر د اجازت نه نشي داخلېدلی په مور په خور ګوره زنانه هم چې سړي خپله زنانه وي هغه هم دا نه غواړي چې خپل خاوند مې بربنډه وګوري نو چې کوټې ته ورځي اجازت به غواړي دا اسلامي شریعت دی اوس چې لیور راځي د پلار به م اجازت غواړي لیور متعلق رسول الله وایي الحم الموت لیور مرګ د مرګ ولې لیور ته رسول الله مرګ ویلي ګوره لکه مرګ نه زمري نه خلک ډارېږي لیور نه هم دقسې ډار پکار ده ځکه لیور د عرف او د عادت په مزاج کې داسې ده چې دا د اقاربو نه ده او خپل ده حالانکې دا خپل نه ده لیور خو پردی ده ولې که دا ښځه ده د تا ښځه ته مړ شي دا په نکاح کوی شي که نه دا خو د محارمونه نه ده نو اجازت خو به هغه خود اخلي پلار به په لور اخلي خاوند به په خپلې خورګانو باندې خامخا اجازت اخلي اوس الله وایي تاسو به کورونو ته نه داخلېږئ حتی تستأنسو تر دې پورې حتی تستأذنو چې اجازت وانخلئ وتسلموا علی اهله د سلام ټکی سبا پرېږدم خو په اذن کې غږېږم اذن څنګه به اخلو د هر قوم د هر علاقې اجازت په خپله ده د عرف عادت موافق ده بعضې خلکو کورونو کې ټالۍ لګولي که پردی سره راځي ټالۍ به وهي بعضې دروازه الفت ته وایي محبت ته دا اجازت به داسې اخلي که چې وحشت پیدا نه کړي اوس ته راسه یو سړی د راځي دروازې ته دې دومره کاڼی راواخلي ټنګه ټنګه نو تو خدای دا اجازت ته که جنګ دا خو جنګ یا ټالۍ لګولې او تا ګوته پې ټینګه کړې ده له هغه یې نه لرې کوې چې تر څو پورې دا مسلمانان دې نه ور په تکلیف کړي نه نو ګوره الله وایي اجازت اخلي خو داسې اجازت چې موجب د الفت وي د محبت داسې نه چې ته به اجازت غواړې او هغه در سره کوتک رانیولی تیار او تا وهي او بعضې اجازت داسې اخلي یا لکه یو سپین ږیری د زه د پلار کور کې ده که نه نو دا د پلار کور کې ده که نه پلار دې وي نو چې راځي ماشومانو ته چې را داخلېږي عادت یې دا ګرځېدلی چې ماشومانو ته لس کنځل کړي نو تو خدای دا اجازت ده دا خو نفرت پیدا کېږي روزه دې نیولې ده هلکه فشار جیجیک د الله دې غر کړه خو چېرته جومات کې کښېنه نو ته چې راسې بیا په راناوتلی دی په کنځاو شروع وکړي په ماشومانو شروع کړي دا به څه الفت پیدا کړي دا خو محبت پیدا شو که نفرت
نفرت پیدا شو. نه قرآن څه عجیبه خبره کړي. یا راځه داسې وکړه دا محاسلینو کې وکړي. محاسل چې دا مشران چې ورته د نمایندګان دا د خدای ورک دي. دا چې کله محاسل راجګي دروازه ټکه ټکه داسې وکړي چې محاسل چې څومره خوب کړی د هغه دومره پریشانه کړي چې سبا ټول طبیعت خراب وي. نه ډېر په ادب او په احترام دروازه وټکوه، شور شغب مه کوه. دا چې څوک دغه دروازه محاسلین موږ طالبان به چې راجګول دغه ډېر بد هم ورته ایسېږي، ډېر خوند هم نه ورکوي. چې خوند هم نه ورکوي او دروازه هم غلطه وروټکوي نو تا سره بیا ګوري. ښه نو محاسل ته وایم چې کله ته اجازت غواړې او یا چاته ورځې په ډېر ادب او احترام د اجازت خپل اصول ذکر کوم لا پاتې ده، ته به په دروازه وټکوې چې په ده باندې موجب د الفت چې راځي په خپله دعوت درکړي او تا چې اول نه کوتک ځان سره نیولی ډبه ډبه نو دا نه ده جایز. ښه نو الفت به پیدا کړي، داسې محبت اجازت به اخیستل کېږي. یا کور ډېر نږدې ده او ته چیغې وهې 1 کیلومتر نو دومره خوند نه کوي. په نرمه خبره وکړه چې یاره اجازت اخیستی سم او که نه. نو حتی تستأنسوا الله وایي چې تاسو الفت پیدا کړي. ولې داسې اجازت مه اخلئ چې نفرت پیدا کړي؟ اجازت خپله طریقه غواړي. ښه وتسلموا على اهلها، راځئ دا هم اجازت کې ده او سلام به وچې په اهل. زه انشاءالله سبا به فقط په سلام باندې بحث وکړم. ګوره موږ تاسو په یو اسلامي معاشره کې اوسېږو، په یو اسلامي نظام کې اوسېږو، موږ مسلمانان یو. مسلمانان په کار ده د مسلمانانو د رسول الله عادات اخلاق دا زده او په خدای قسم ده چې د رسول الله په طریقه باندې روان سو چې په معاشره کې په یو جامعه کې په یو پوهنتون کې مشکل ونه ګوري. مشکل خو چې راغلی دی دې وجې نه چې موږ د رسول الله عاداتو ته نه ګورو. که استاد ده که محصل ده که کارمند ده هغه کو چې زما طبیعت یې وایي اخوا دېخوا الله او رسول ته نه ګورو چې ما ته په دې حرکاتو کې الله او رسول څه ویلي دي، ما ته په ملاقات کې الله او رسول څه ویلي. دا پوښتنه خو نه کوو خو چې د ما طبیعت وسي چې په کوم ټیم یې طبیعت رئیس ته وسي کارمند ته وسي یا بل یو عادي استاد ته وسي دی به درځي ورې به دروازه ټکې کوي تا خوا کوي او که نه که ته مصروف یې او که نه نه داسې نه دي. د مشکلات خو همدغه پیدا کېږي. ښه مسلمانانو یقینا چې کله سړی د قرآن پاک په عاداتو باندې خپل زندگی جوړه کړي والله که کور کې ښځو اختلاف راسي یا د سړیو اختلاف راسي یا په حکومتولۍ کې اختلاف راسي یا په یو معاشره کې یا د موږ تاسو په پوهنتون کې که کله موږ قرآن مطرح کړو او قرآن به ځکه مطرح کړو چې ماسوا د قرآن نه خو کېږي نه. که چېرته د قرآن نه ماسوا کېږي او د الله د رسول نه کار کېږي بیا خو دومره تکالیفو ته ضرورت نشته، بیا خو راځي چې څه کوو هغه وکړو. نو یو ورځ چې سوا د الله او د رسول نه کار هم نه کېږي پکار دا ده چې زندګي په هر یو شي کې اولیت الله او رسول ته ورکړو چې الله او رسول ما ته د زندګي تېرېدلو کې څه هدایت کړي دي او پکار ده دا زده شي. او دا د دنیا علوم دا خو د رسول الله د آدابو سره څه خلاف نه دي، دا خو نور هم زینت ورکوي. یو ښه ډاکټر او ښه انجینر چې په سنتو سنبال د رسول الله د الله نه ویره او تقوا ورکوي دا په معاشره کې ډېر قدرمن وي. د هغه انجینر او د ډاکټر نه چې هغه پرهیزګار نه وي او بېدینه وي دغه نه بیا ډېر عزتمند دغه ډاکټر ده. لاس کې شفا وي، مراجعین یې ډېر وي، خلک یې تکریم او تعظیم کوي. او یو سړی د ډېر سپیشلیست وي خو متقي دې نه وي پرهیزګار دې څوک نه وي څو خلک ټول ورباندې لعنت وایي. چې یو سړی مسلمان سي که نه د مسلمانۍ تقاضا دا ده چې ټول عادات اخلاق به د الله او د رسول الله وي، بس بیا معاشره کې هېڅ مشکل نه راځي. موږ ته قرآن او حدیث داسې یو معاشره جوړه کړې ده چې سړی عملي کړي تاسو چې عملي سي که نه هېڅ ستونزه پریشاني بیا نشته ده. دنیا هم کې ده آخرت هم ده. الله دې موږ تاسو دنیا او آخرت دواړه برابر کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یا الله په دې مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. دې مجلس کې د چا مقاصد شرعي الله د خپل خزانه غیر مخوره کړي. الله دا مجلس کفاره د سیئات وګرځي. الله موږ عادت کو خدای تیرا نه عبادت قبول کړي. په بدل کې موږ ټول ته خپل رضا لقاء وصال په دنیا او په آخرت کې نصیب کړي. موږ نه چا دعاګانې غوښتي خدای آخرت دنیا دواړه برابر کړي. مقاصد شرعي موږ سره خورا وګرځي. دې مجلس مقاصد شرعي الله د عظیم قرآن په خاطر دې مجلس ټول حاجتونه شرعي موږ سره خورا وګرځي. د چا مشکلات په حاضر کې سفر کې مشکل د دنیا او د آخرت موږ سره حل فصل وګرځي. وصلی الله تعالی علیه وسلم.